بسم الله الرحمن الرحیم دی ویډیو کې به ان شاء الله کویک اکسس ټول بار وایو یعنی آپشن کې به موږ کویک اکسس ټول بار سیټینګز وایو زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته فایل ټیب آپشنز او په دې کې کویک اکسس ټول بار کله چې موږ کویک اکسس ټول بار باندې کلیک کوو نو موږ ته دغه شان یو انوایرمنټ په نظر باندې راشي چې دې کې موږ ته څه لیکلي وي کسټمایز د کویک اکسس ټول بار یعنی کویک اکسس ټول بار زه په خپلې خوښې سره کسټمایز کولی شم که تاسو ته چې د بار کې موږ یو لیکچر ویلی و چې فار ایگزامپل دې ځای کې موږ څنګه کولی شو چې کمانډونه پکې ایډ کړو که تاسو فار ایگزامپل دې بټن باندې کلیک کوئ نو دې کې ماته مختلف قسمه کمانډز راکوي لایک نیو اوپن سیو ایمیل کویک پرنټ او همداشان تر اوپن ریسنټ فایل پورې دغومره کمانډونه موږ کولی شو چې صرف په چیک باندې دا دې ځای ته راولو او بله خبره موږ سره دا وه چې فار ایگزامپل موږ به غوښته چې یو کمانډ د ریبن څخه یو کمانډ په کویک اکسس ټول بار کې ایډ کړو نو موږ به هغه باندې رایټ کلیک وکړو او ایډ ټو کویک اکسس ټول بار به موږ واخیسته نو موږ ته به اتومیټیکلی دا دې ځای ته راغی نو زه ورته وایم چې یا داسې کمانډونه دي چې هغه په ریبنز کې شته دی خو موږ ته به ظاهرا نه ښکاري زه کولی شم چې هغه په دې ځای کې ایډ کړم نو کوم ځای څخه ایډ کولی شم مور کمانډ څخه چې څرنګه زه به مور کمانډ باندې کلیک کړم نو ماته اتومیټیکلی هماغه کویک اکسس ټول بار راته اوپن شي دې ځای کې ما سره چوز کمانډز فرام دي دې ځای نه زه کولی شم چې کوم کمانډونه چوز کما زه ورته وایم چې پاپولر کمانډز پاپولر وایي مشهور کمانډونو ته دا هغه کمانډونه دي چې ډېر زیات استعمالیږي او ډېر زیات یوزیج لري لایک سیف سیوز سپیلنګ ان ګرامر ټیبل ټیکسټ بکس وغیره دلته موږ سره ډېرې زیاتې خبرې دي زه ورته وایم چې ماته یو سپریټر راوله د بای ډیفالټ کمانډز او کسټمایزیشنز کمانډز ترمنځ بای ډیفالټ په دې کې سیو انډو او ریډو وي زه راځم هلته سپریټر باندې کلیک کوم دا ما ایډ کړ چې څرنګه ما ایډ باندې کلیک کړم ماته اتومیټیکلی بلته یو لاین به راته راشي او سپریټر به ماته په دې ځای کې ایډ شي خو دا خبرې موږ مخکې کړي دي ذکر باندې زر تېرېږم همدغه شان بیا زه ورته وایم چې کمانډز ناٹ ان د ریبن دا هغه کمانډونه دي چې کوم سره په ریبن کې نه دي موجود صحیح شو 5 point star about accepting reject for example وغیرہ نورې زیاتې خبرې لایک فار ایگزامپل زه سی پریس کوم ماته کالکولیټ انتخابېږي دا ما ایډ ورته واخیست چې څرنګه ما دا ایډ که زه اوکې کلیک کوم نو ماته دغه شان کالکولیټ دپاره یو کمانډ راځي دې مطلب دا دی که فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو هلته موږ یو کالکولیشن ولیکو زه ورته وایم چې دې جواب څه شی دی دې جواب خو موږ هم په خپله باندې پیدا کولی شو چې فرض په تاسو هغه څه کوئ چې کوم ضرب او تقسیم وي خو لیفت ټو رایټ اول به تاسو دا یو وکئ بیا چې دې کوم ریزلټ راووت هغه به تاسو دې سره وکئ بیا به تاسو دغه دواړه سره ضرب کوئ بیا به همدغه شان اخر کې به جواب راوځي دا به اول موږ مینولي وکړو دا به تاسو انتخاب کوئ او کالکولیټر باندې به کلیک کړئ چې څرنګه مو کالکولیټر باندې کلیک کړو نو موږ ته اتومیټیکلی څه شی راکړه 1625 دا موږ سره ماینس وي که نه ځکه چې دلته خو ماینس غټ دی نو ګوره کلیک ماینس 1624.5 موږ ته جواب په یو کلیک باندې راووته موږ ورباندې ډېر زیات ټایم ونیو نو موږ ته په یو کلیک باندې دغه جواب راووته همدغه شان موږ سره نور زیات کمانډونه هم په دې ځای کې موجود دي تاسو سمپلی راځئ کمانډز ناٹ ان د ریبن ورته اخلئ او دې ته کې چې کوم کمانډونه ستاسو خوښیږي هغه ورته انتخابوئ او دلته ځان سره ایډ کوئ همدغه شان که ته وایې چې آل کمانډز راته راکړه څومره کمانډونه چې په دې ځای کې موجود دي هغه ماته راکړه فار ایگزامپل آی پریس کومه ماته به انک راته راشي چې دا هم بعضې وخت نوي موجود موږ ته نه ښکاري دا ما انک ورته واخیسته دا مې اوکې ورته واخیسته څرنګه چې دلته په انک باندې کلیک کړم بلته انک کلر ورته والم in color yes okay تاسو بلته کلر ورته واخلئ فار ایگزامپل ریډ کلر ورته والئ او دغه شان لیکل مو وکړئ چې څرنګه مو لیکل وکړو تاسو ته اتومیټیکلی دلته یو کنټیکسچوال ټیب راځي چې کوم یو ډیزاین ستاسو خوښیږي دوی ته چې دغه زما خوښیږي کنټرول زیډ همدغه شان دې کې مختلف قسمه کمانډونه تاسو سره موجود دي چې تاسو کولی شئ هغه کې چینجز وکړئ فار ایگزامپل تاسو میکروز جوړې کړي دي هغه به تاسو سره په دې ځای کې راشي یا فار ایگزامپل فایل ټیب والا معلومات غواړي فایل ټیب والا کمانډونه تاسو ته راغله هوم ټیب والا غواړي انسرټ ټیب والا غواړي تاسو صرف په هغه باندې کلیک کوئ تاسو ته به اتومیټیکلی هماغه کمانډونه په دې ځای کې راځي تاسو ایډ واخلئ تاسو ته به ایډ کېږي که ته چې ریموو وي کومه ریموو کولی هم شي یا که ته چې فار ایگزامپل کالکولیټر زه ټول نه مخکې ولم تاسو به دا دې باندې کلیک کوئ همدغه شان زه بیا ورته راځم زه ورته وایم چې ماته دغه کنټیکسچوال ټیبونو څخه راته معلومات راکړه انک ټولز ګوره دا ما سره هماغه انک باره کې معلومات راغله چې مور انک فار ایگزامپل پن سلیک آبجیکټ وغیره وغیره نور خبرې تاسو ته په دې ځای کې راغلي بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده موډیفای میکروز سره کار کوي فار ایگزامپل موږ یو میکرو جوړوو څرنګه ما دا ایډ کړه دلته اوس موډیفای اخیستلی شم فار ایگزامپل مای میکرو او دې ته مې
دا یو ډیزاین ته ورکړه دا مې اوکې ورته واخیست دا مې اوکې ورته واخیستو کلوز. اوس چې سمپل تاسو په دې میکرو باندې کلیک کوئ تاسو ته به اتوماتیکلی هماغه لیکئ راځي. زه غواړم چې دغه ورته چینج کړم نیم ورته هم چینج کولی شي او همداشان آیکن هم ورته چینج کولی شي موډیفای ته به تاسو راشئ تاسو ورته نیم او میکرو هم چینج کولی شي تاسو ورته ورباندې ودرېږئ مای میکرو همدغه شان بیا زه رالم دې کې موږ سره دوه خبرې دي ریسیټ اونلی کویک اکسس ټول بار صرف کویک اکسس ټول بار ماته ریسیټ کا چې فار ایگزامپل ما په کسټمایز ایبن کې تغیرات کړی وي ما سره ټیبونه زیات کړی وي سمو کم کړی وي نو په دې باندې کلیک کوم صرف ماته به کویک اکسس ټول بار خپل حالت ته راشي او ریبن سره کار نه لري که تاسو ریسیټ آل کسټمایزیشن والی کوم ریبن تاسو اضافه کړی دي کوم کم کړی دي تاسو ته به هر څه خپل حالت ته راولي همداشان امپورټ او ایکسپورټ هماغه خبره ده چې فار ایگزامپل تاسو دغه تغیرات په دې کې وکړو ستاسو همدا کسټمایزیشن خوښ شو دا ځان سره سیف کړئ ایکسپورټ آل کسټمایزیشن به والي که چیرې فار ایگزامپل تاسو کویک ایکس ټول بار بدل شوی وي خپل حالت ته راغلی وي نو تاسو په هغه حالت کې تاسو ورته والی امپورټ کسټمایزیشن ورته والی ستاسو به کویک ایکس ټول بار خپل حالت ته راشي چې کوم حالت کې تاسو سیف کړی وو همدغه شان دي چې موږ سره یو خبره پاتې شوه فور آل ډاکومنټس ټول ډاکومنټونو لپاره دغه سیټینګز وي فور دیس ډاکومنټ فور ډاکومنټ 1 یا فور الی فور ولی چې کوم یو نیم تاسو فایل وي هغه به تاسو په دې ځای کې راځي زه ورته وایم چې صرف دغه ډاکومنټ لپاره ماته دغه پکې ایډ کا دا پکې ماته ایډ کا دا به صرف دغه لپاره وي که زه کنټرول ان ورته والم نو دې لپاره به زما هماغه سیټینګ چې کوم فور آل ډاکومنټس کوم ځای کې وو دې ځای کې وګورئ ورته دلته فور آل ډاکومنټ که دا ورته والم دې لپاره دا سیټینګز دي صحیح شو زه ورته چې دا ماته خپل حالت ته راته راوله کویک ایکس ټول بار یس دا اوس ماته خپل حالت ته راغی زه به اوس دا ورته والم دا به اوکې ورته والم نو ماته به دا خپل حالت ته راشي اوس که بیا هم زه یم چې هر څه راته خپل حالت ته راته راوله تاسو بلته راشي ریسیټ اونلی هم ورته اخیستلی شي او ریسیټ آل هم ورته اخیستلی شي صحیح شو ریسیټ اونلی ته زه والم اوکې مې کلیک کو نو ماته خپل حالت ته راغلی هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره کویک اکسس ټول بار